د قرآن برابر دی ابراهیم ته یې ویل چې زه یو مور به دواړه بوسه د ځنګل په خوشي لوره په ځنګل کې دواړه پرېږده چې کړي کار خپل ته واپس ته نه راځه نو نشي یې ټاله په ځنګل کې دواړه پرېږده چې کړي کار خپل او تر راسه ترې نه واپس ته په قلار خپل ابراهیم شلو حیران د دې ګفتانه هغه دم پې وهي راغله دغه پاره او د الله نه وهي راغله هغه آنو تپځې که د سارا خاتون فرمان ابراهیم بیا هاجره کله روانه ورسره ماشوم بچی داسې شانه کړه داخلې په یو داسې بیابان نو او چې نه سوری نو به یې په میدان ایشه خپل اورې او د بل نه اورې ایشه مندې حیوانه او ابراهیم د خپل کور په لور روان شنو او په دې باندې د تندې نه لړزار اسماعیل باندې ګرمي د آفتاب راله هم د تندې په سختي بې حساب راله چې بیبي هاجره هم راغلله تنده په بیبي هاجره هم راغلله تنده ته پوهېږې په خپل کار غني خاونده او تاج محمد دا پټیلم د الله دی او امتحان په ابراهیم خلیل الله دی خیر دی فضل قیمت د پاسن مرغه ګرمې شوه یا بیبي چړېږي اسماعیل نو او لکه وخینه یا بیبي په منډه منډه ګرځي سپا مروا کې اوبه چرته وي خونه مورې د غره په سر جړېږي اسماعیل لاندې د ګرمۍ کې فریادونه دې کې شک نشته تاج محمده نو او شک چې کوي د هغوی نشته ایمانونه دا په منډه 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 ځغلېدله خیر محمد ته دیوی خدایه که پیدا شي چرته سوره یا شي ما ته را معلوم ده هو بولوره
را یادېږي دلته داسې راویت را څرګندېږي شاول ګله چې نه سوځي لکه دروزه دا په وکره ته غرې ته وختله او تماشې له بدزوی را کوزېدله او د صفا مروه ګردش ځکه سنت دی نو او دا جان چې کوي دا یې عادت دی چې په صفا مروه رفتار کړي اسماعیل ګرمي او تندې ناقرار کړه او د ډېرې سختې لاتې وهلې نو او چې په ګټه کې پوندې خښې شولې هغه ځای لا پیدا یوه چې نه کړه حاجره چې پوم زل را کوزه شوله نو دا چینه د اوبو یخې ولیدله چې اوبه وي خوږې او سپینې یخې او دې اوس کلې ستا به شي خبرې خوښې نه منګولې حاجرې په ژبه وي چې زمزمه دا اوبه یې کړې راګېرې هغه دمه دې اوبو سره یې جوړ کړو مکان و او اوسېدله خدای پرې راوسته دوران दुकान पता याद लराई नमक मंडी रोड बाजौड़ी गेट बादशाह दुकान पेखावर खार आवाज द फजल कायम फरमाइश द रऊफ गुजाराई पूबू शुलराना इस्माइल बकरू रोनो लीद जानना हो दाला करम چې وشي په چا باندې او تاج محمد چې پیوچی ولې تاندې خدای چې په چا پسلو کرم کړي د بلا خوله کې ورلهمن ورکوي نه یا د خدای کرم چې په چا وشي سر یې په سل تورې وهه ژوندی به وینه د چا چې رزق نور تمام شي د هر بیمار دندار شته دی خو دا حجل د بیمار نشته تعویضونه مرد اسمانه یې په ځمکه غورځوینه ټول عمر ګرځي په اوبو کې حجل چې راشي خدای وچې ته راوړینه ژوندون یې ټول پوچه تېر شي
یمر چې راشي د دریاب چپړې وړینا یا طبیب ناپی دارو بیکارا چې دا حجل په بیماری نه جوړه شي نه یا د تاج محمد مصري به واورې نو یا څوک د باچا د دوکانو کوي تپوسونه شادان شا اسماعیلی ولید مخی قمر و خدای ورکړی ورله حسن مرور و غرض دا چې مروزی را روان کړه او پس د هغې داخل په خپل مکان کړه او د جبین د اسماعیل رڼا تلله نو او د سارا خاتون پې هم مینه کېدله شیر محمد ربابی ته ابراهیم علیه السلام پیر خوشحالو او دا په دې چې مخې سپین لکه مشال او زمانه هم په دې شان تېرېدله نو راشه واوره په دې ځای خبره بله یوه شپه ابراهیم ولیدلو خوابه ورته وکړلو فرمان غني وهابه وی چې ته وکړه سبا له قرباني په تا وشوه د الله مهرباني ابراهیم شه د دې خوبه راوچت بیا ډېرو خانې قرباني کړه په سرحت بیا په دویمه شپه یې بیا هم ولید خوابه په دویمه شپه یې بیا هم په دې باب ولیده د قربانۍ په یک کې خواب او غرض دا چې په چارمه شپه همداسې او خوب یې ولیده خبره واورئ تاسې یعنې دا چې اسماعیل زی قرباني کا ته قبول هم په ځان امر سبحاني کا بعضې وایي چې و خوب پاسې شان او چې زوزی حلالومه په میدان او ابراهیم شه د دې خوبه حقیران او هاجرې له په تلوار شو را روان خیال کا او من یختلی حلا د کابل ورته او حل ملمانې منګه زو د حلا کورته بدن پوری پرنجوی ولکل سترګې تورې حجامې د جنت واغو
اغوستلې په خاص کې ترنه هورې شرمېدلې نو او کلیشانه یې ورلسلې پې په مخ باندې ورته هورې د جنت په غسل لاندې ابراهیم وی چې یو پړی راله راکه او هم تیره چاړه په لاس ګوره زما که او هاجرې بیبي چاړه او پړی بر کړو بیا تپوس یې هغه ځای د پیغمبر که په چاړه په پوړې څه کوي نامداره ابراهیم یې حکم شوی و دغه پاره چې ته ځې که قرباني په دا زمان او دی اوس زه حلالوم په میدانه او هاجرې بیبي چې واورې دا گفتار نو او وی د همر د حله نشه مزار خیر دی اول ګل ته اسماعیل سیلی پنوی د خدای قربان دی او ما منلی په سر چشمو دا فرمان دی او تاج محمد آغا داسې شقانو او چې په نوم د خدای سر و مال قربانو زمنګ د وینو پرنګ سره دي د خپل وطن د هر چمن ښکلي ګلونه سر د وطن په ننګ کې ورکړه چې توریالې دي د جهان صفت کبینه سر د وطن په ننګ کې ورکړه یا چې لا سختېدل په اوښکو ووینځمه یا د خپل وطن په ننګ کې مړ شي چې سپین کپندل په زلفو وګنډمه د مشین ګن په ګولو چاڼ شي د نامردې یوازې رامشمه وینه یا شاباس ژوندي لري شاباس ته مړ ته دوا کم د زخمي تپوس لځمه جنګ خو په ننګ او په غیرت شي چې ننګې نه وي هغوی نه کوي جنګونه غږ خو د ناوې یا د ملک دی یا مردان د ناوې ملک په غږ کوي جنګونه یا ځوان شه چې یاد دې په خندا کړمه په وطن مړ شه چې د یاد په ژړا کړمه ځوانان رسا پسې نه لګي یا په شا به زخم د نامردو خلکو وینه یا ورته سوا د تاج محمد دا د باچا د دوکان پته د یاد لرئ ګورې ښه خیال ورته کوئ هویه قربانه د باچا د دوکان پته د خبر شه او د نمک منډۍ روډ په لارې ورشه او د باچوړي ګیټ په لاړ شي خریدارانو او ښي طرف ته د دوکان پی په نمبر شه یو نمبر د سید حضرت باچا دوکان دی دا یې پته د خبر په زیر زور شه او په در بازار خالد مارکیټ کې ګوره نو او بل دوکان یې په لسم نمبر خبر شه د هر قسمه پټې د سره موجود دي او نور د نورو ګڼ کپانو په خطر شه او په نقلي پټو پیسې ورنکې ځوانانو دا اصلي پټو دکان ته برابر شه
ممتاز محمد غواړي نو یوه ورځ را روان ته پېښور شه اوس کیسه بیا شروع شوه د اسماعیل علیه السلام لار او زوی شو د کابلې په لور دواړه او مور یې ډېر ساعت یې دلته وولاړه او زما وروڼو هغه داسې صابرینو او په نعمت یې کاو شکر شاکرینو ناستوي په کور کې خوشحالېږي او هغه ستا د زړګي سر نور البصر نن برنه حقه حلالېږي په خنجر نن هاجرې په شیطانو کړه ګزارونه او وی چې مخرانه پناه که په ملکونه دغه حکم د الله دی شیطانه ته په دې کې زیاتې سوایې نادانه دا ابلیس ته هغه ځای شي په منډه کړه لکه یې د حمار په شانه جنډه اسماعیل ته ودرېده مخکې په لار کې د یو ښه سړي په شان ډول سینګار کې او وی چې واوره اسماعیله دا بیان او ته خپل پلار پسې چې رستو یې روان هی افسوس تا خامخا تویوي وینه څنګه پلار ده چې بس یې لاله وینه او هی ارمان ستا خامخا نو تویوي وینه په حکم د الله کوي یو کار اسماعیل وی روان کړی چې پلار یې دی په حکم د الله کوي یو کار او چې د خدای په نوم کعبه کې حلالېږم او هی مردو داسې په ډېر زیات خوشحالېږم कतलो में पता जाती मैं हे जमात ज़क़तरे नूरुल बसरा और 10 दिन मखरना दे ज़्यादा ददन वरा और पमावा खिशवी दाद रब मनानो
چې ته ځې که قرباني پاتې شان اسماعیل پلاره ته نشي دلګېږه او دا چې حکم شوی دی د رب قدیر او ابلیس تیر که ماته د که دا تکرار او شابه ته وکړه تا دی په دغه کار هاسې نه چې خدای ناراضه شي زمانه اوس وسمې شي پیدا دا باجانا اوس وسمې شي پیدا شه باجانا دواړو وکړو په شیطان څخه ګزارونه او دوی په کاڼو ویشتې واوره اخونه اوس هم هغه رنګې کار کوي اچا او تاج محمده چې ویشتل نو کې د شیطان غزاله لاشه چې غازه شه د دروازې دننه نشته جنتونه سترګې مې ځکه په نم سرې دي زما د بل به سر د زړې د سر مې غوسه وینه ولې به زه ورپسې نه مرم جبینې لمر ټکي قمر جوړ پې نمبر ستوري خالونه د دې ژوندون نه مرګ بهتر دی یم کور کړله مې پر هر شام و سحر فریاد کومه قدی الف زلیب دلاما کندی غلام زهر مدام یا رسلام درته کومه قدی الف زلیب دلاما چې کوم غلام صوف و شام زلف دام چل کړي دینه قدی اسماعیل چې خبر د دې اسراره ها بیا یې پلار ته وتدانو رنګې گفتار او یې چې پلاره زما واوره وصیت نو لاس او خپې مې وتړه په دا صحت چې لاس سختي مې وخوځېږي او خدای زما بشي ناراضه نه ښایېږي بله دا ده چې ما پړ مخې حلال کړ برابر زما خبرو باندې خیال کا که مې مخ چېرته ستا مخ ته برابر شي هسې نه چې بابا زړه دې لرو بر شي سترګې وتړه ښې کلکې په روماله او چې ستا سترګې په ما نه نو لګې فلحال او بل چاړه راته تېره کړه مزېداره نو چې حلال شم بیا جامې مې واخله پلاره ابراهیم وکړو په هغه شرنګ لکار خپې او لاس یې ورله وتړل په بلاسته بیا یې پړ مخې نه سکور کلو په ملاسته او په چاړه چې هر څومره وکړه زور خو چړې نه غوسه او د سترګو تور اسماعیل د لاندې وکړلو حوازه او پلاره تا جوړې وسکار او که ناسا او جوړ زړه دې په ما وترسېده پلاره نو
هر څومره زه پې زور کوم په مینه او بیا زور کله چاړه په دواړه لاسه او چاړه بنده وقیسته واوره هې ناسه ریوال ګله اسماعیل ورته وایي بیا چاړه لاندې او کړه مرې په بیا زما ونیسه لاندې او ابراهیم له چاړې لاندې مرې بره نو او زور یې ورکړه د کتاب کړم خبره چلی د په اسماعیل او که هر څومره زور پې وکړو نو خلیل او ابراهیم خلیل الله شلو په قار او چې چاړه یې کړه په مځکه راګذار او وی چې اوس دې زما تومه ده وی چې اوس دې زما تومه په دې شان او چاړه شور ته په دارنګي ګویانا او چې هویا زله دې وکړه په معذور او خبر راغه په هر وار د خدای د لوره خبردار چې اسماعیل کې نقصان دوزخ نو کې بندیان او تاج محمد د الله پاک امتحان دی او یې په خپل د خپل کار مالک سبحان دی چې پخې جبې به یې پاخه لوزونه چې د ننګ نارې خورې وي یو اوس یې په شناق په کورکوړۍ نارې وینا هغه غیرت په دولت نه ونو یې ننګې ګاټې دولت یې ورته غورځاوه چې ننګیالي یاران مې تورې خاورې خوري نه یې زړه مې ټوټې ټوټې شي خلکنو یې هره ټوټه نارې وایي چې جدا شمه بیا قصه شروع شوه دغه وخت کې درته وایم یارانو او د الله په حکم ګډو راغی دوستانو او د جنت سره ګډ راغی مزېدار نو او چې میونو ښه صفا و ښه تیار ابراهیم حلال کا ګډ شلو خوشحال
شه حقیران اسماعیل ورته ولاړ لکه د ستوري نو وحي راغله هغه دم د خدای د لوري هغه دم پې وحي راغله د جلیله او قرباني مې ستا قبوله کړه خلیله د پرزن په ځای دې ګډ شه قرباني او دغه وشوله په تا مهرباني پس د هغې پلار او زوی دواړه روان شو په خپل کور باندې داخل پر شادان شو او مور بیبي د اسماعیل شوله خوشحاله او چې خبر شو چې را سره یې د دغې حاله اوس انصاف په تاسو اچو معیارانو او نن به څوک هسې رنګ مسلمانانو داسې پلار به وایه کوم ځای پیدا شي او چې د زوی په قربانۍ باندې رضا شي او داسې زوی به نن د چا فرمان بردار شي او چې پلار حلالوي دی به قرار شي نور د پلار د زوی په لاس کې هلاکت شه ګینې وکړې معمولي شان امتحان او چې خبر شي د زامنو په ایمانه او یا خو تاسو را پیدا کې داسې میان دي او چې به شکر د پرزن په ذبحه کاندي والله وایي بچې اوس زما دوزخ ته او خصوصي باندې زمانو رانه شي سخته او که په سلسله ناراسه زلجلال شي او خدای دې نه کړه چې به زوی زما حلال شي او د پټو پټنګ ته کور مدوکه کېږي د مطلب بیان ته ګورې که رسېږي دا هټاره مې شپږم ټار دا هټاره مې شپږم تاریخ ولو دا بیان چې مې لیکلی ول په ولو او زما نوم د تاج محمد بمندیارانو بس ورو السلام علیکم صاحبانو و دلبر ستا دیدن مې ډېر پړه هرمان دی او کله به مې غواړې و دلبر ستا دیدن مې ډېر پړه هرمان دی او کله به مې غواړې دلبر ستا په محبت یا الله ښکاره که خپل قدرت رب پتا شک د پیدا ستا په مخ جهان دی او کله به مې غواړې رب پتا شک د پیدا ستا په مخ جهان دی او کله به مې غواړې و دلبره ستا دیدن مې ډېر پړه هرمان دی او کله به مې غواړې لوري نه قرآن دی او کله به مې غواړې یا پتا نازل د رب د لوري نه قرآن دی او کله به مې غواړې و دلبره ستا دیدن مې ډېر پړه هرمان دی او کله به مې غواړې
سفر د لا مکان دی او کله باندې غواړ یا الله دې بولې ستا سفر د لا مکان دی او کله باندې غواړ و دلبر ستا د دن مې ډېر پړه هرمان دی او کله باندې غواړ یا الله ته ورغلې ریداره او دې که سوال زمونږ دپاره ډېر دې د کوثر د جام په تمه رفیق جان دی او کله باندې غواړي ډېر دې د کوثر د جام په تمه رفیق جان دی او کله باندې غواړي و دلبره ستا د دن مې ډېر پړه هرمان دی او کله باندې غواړي شیطان په لاره ځینه تاوان دی څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه تاوان دی تاوان دی فکر ورته وکړه ډېر زیانمن پکې سودخور دی په میاشت کې 1000 روپۍ چې درکړي بیا د 10 روپو چور دی خبرې شه مه کوه غیبت مخ دې په دواړه جانه تور دی دوه شو درېم شرارت دی چې 2 کسه جنګوینه تاوان دی څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه تاوان دی څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه درې قسمه دي ښځې چې مدام په سینګار کې نری لباسي غاړه کې واچوي چکر وهي بازار ناپویه دي ده خلاصې به نشي خدای به یې واچوي په نار کې افسوس به کوي وخت به تې تېرې په دوزخ کې به سېزینه تاوان څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه تاوان دی افسوس به کوي ګیرې وهلي دي سرونه یې ببر دي رنګین لباس کې د جنکو په جامه ګرځي دغه نر دي مستکین کې سنیماګانو کې پار وختي حاضر دي پیشن دي یهود سوچ کوي لکه د خرو داسې بمرنه تاوان دی څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه تاوان دی پیشن د یهود مکه وراشه د ګناه نه توبه ګار شه نشه د شراب پرېږده رازارو را روان په سمه لار شه آخر دې تګ دی پان جهان د د هوا له خبردار شه د پاک رسوله تو رفیق جان د شفاعت تما لري نه تاوان دی څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه تاوان دی څوک چې په دنیا کې د شیطان په لاره ځینه تاوان دی دکان پته ده لرئ دره بازار خالد مارکیټ د باچا دکان 13 نمبر فرمایش د صدقه جان او لال محمد خان وخت د زل قدم نه په سلګو مې سر ته جاړه او زنا مې تړلاستې پیوه او ښځه وه دواړه او زنا مې تړلاستې پیوه وخت د زل قدم نه په سلګو مې سر ته جاړه زنا مې تړلاستې پیوه او ښځه وه دواړه وخت د زل قدم نه په سلګو وخت د زل قدم د زما ټولې سلګې شمار کا پاتې دا جهان درا خبر مې مور و پلار کا زر کوا بشرا ته د خوبه را بیدار کا زمبلې دنیا ته مخخه وای کرا که غاړه زمبلې دنیا ته مخخه یا کرا که غاړه وخت د زل قدم نه په سلګو مې سر ته جاړه زنا مې تړلاستې پیوه او ښځه وه دواړه وه زنا مې تړلاستې پیوه
نیم یو صحت بیا به دې د نن سره کېږي په قیامت رب دې راته خیر کې ګور کې ډېر شته مصیبت برخه د ایمان مې د الله په در کې غواړه برخه د ایمان مې د الله په در کې غواړه وخت د زل قدم مې په سلګو مې سر ته جاړه زنا مې تړلاستې پې او خو زه به دواړه زنا مې تړلاستې پې برخه د ایمان دې پاک الله را سره ملکی تلا د مثال مې دې درنا د نیک ملکی ماف دې ګناهونه راته واړه دا وزل کې مرمه هر ځای راته په سر برخه د ایمان بل لیک جان جبین دې باغ دې بورا پکې خال په مکیز ګرځي ور بل لیک جان یا جبین دی باغ دی زلپان دی ټالی بل دی په غوږوي کې زانګې والی شونډې دې سرې کړې په پانو ډولۍ په عاشقانو یې به وکړې ګلی مازدیګرې په چکرې برابرې مخ کمرې غاښ کوهرې لکنور د شغلې کې جمال په مکیز ګرځي ور بل جبین دی باغ دی بورا پکې خال په مکیز ګرځي ور بل کګال یما زیګر حسین د کور لیلا رسخت راوالی د مور لیلا ځان کې پسترګو شمکور لیلا حلم دی اوسې بیور لیلا په ماتم ویم سنم ډیر شغم کړي ستم پار دم دې قدم واور ډک د کمال په مکیز ګرځي اور بل کجا جبین باغ دې پورا پکې خال په مکیز ګرځي اور بل کجا په هر قدم کې مکرونه کوي باڼ دې غشي پیرونه کوي تل په خوارانو یې کبرونه کوي ولې د سلم کارونه کوي وکړه ننګ مکړه سنګ شو متنګ لږ قلنګ زه ملنګ په پالنګ واړم ستا د وصال په مکیز ګرځي ور بل کجا جبین باغ دې بورا پکې خال په مکیز ګرځي ور بل کجا